دا صرف برونیک ایکسپیکټورنټ استعمالیږي که چیرې د ماشوم بار بار ټوخي وي او په هغې ټوخي کې بلغم هم وي. هغه بلغم که چیرې د هغه په پوزه کې بند وي یا د هغه په وایند پیپ یعنې کوم د هوا والا نلۍ دی په هغې کې بند وي یا په پیپړو کې بند وي یا په مخ کې کوم ساینس چې دي په هغو کې بند شوي وي چې هغه درد کوي نو دې دپاره استعمالیږي. یا که چیرې د ماشوم نزله زکام وي نو دا برونیک ایکسپیکټورنټ سیرپ دې علاماتو دپاره استعمالیږي. دا سیرپ تاسو په دې علاماتو کې نشئ استعمالولی کوم ته چې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. که چیرې ماشوم ته د ګردو مسله وي یا د ینې مسله وي یا ماشوم ته که چیرې د تایرویډ مسله وي یا ماشوم ته د زړه مسله وي نو دې علاماتو کې تاسو نشئ استعمالولی. د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي خو د حله راولي کله چې دا تاسو زیات استعمال کې اور ډوز یې کې یا ډېر وخت نه تاسو دا استعمالوي. دا ازمه خرابولی شي، د خېټې ګیس جوړولی شي، خېټه خرابولی شي، په سر باندې درد راوستلی شي، زړه کچه کولی شي، خوله راوستلی شي، بلډ پریشر زیاتولی شي، د زړه دړکن هم زیاتولی شي، خوب راوستلی شي او نودګي راوستلی شي. شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.